د سلام په وړاندې کولو سره پام ورګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: ولسمشر غني وایي د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ولسمشر غني نن د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د تلپاتې سولې لپاره باید تاوتریخوالی ودرېږي او بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره باید پیل شي. ولسمشر وویل هر چا چې کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې بودیجه کې غفلت او فساد کړی وي، قانوني چلند به هم ورسره وشي. حمدالله محب وایي د سولې خبرو جریان کې باید له جرمي اقتصاد او سیمې هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو وضاحت رامنځته شي. ملي امنیت شورا له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي دا چې د تروریزم او تروریستي او مافیایي ګروپونو په لاس کې د دولتونو په مرسته د نشه یي توکو سیمهییز او نړیوال قاچاق په افغانستان کې د جګړې د دوام اساسي لامل دی، نو باید ورسره نړیواله او رښتینې مبارزه هم وشي. امریکا له افغانستان څخه 4,000 نور سرتیري وباسي. د ولسمشر ټرمپ اداره کار کوي چې راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه 4,000 نور سرتیري هم وباسي. د CNN د راپور له مخې د ټرمپ اداره ممکن نږدې وخت کې د 4,000 سرتیرو ایستلو پلان وروستی کړي. د دې سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 8,600 څخه 4,500 ته راټیټ کړای شي. طالبان: رویټرز خبري اژانس وایي د یو شمېر طالب بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف حل شوی او ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دغه اژانس د یوې حکومتي سرچینې له قوله ویلي د زندانیانو د خلاصون پر سر راپورته شوی اختلاف تر ډیره بریده پورې حل شوی دی او تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې پیل کړای شي. کورونا: په هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 4 ساعتونو کې لسګونه مشکوکې پیښې ازمویلې دي چې له ډلې 115 مثبتې وي او همداراز 20 کسه د کورونا وایرس له امله په تیرو 4 ساعتونو کې مړه شوي دي. طالبان: د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون پر دوام طالبانو 14 امنیتي سرتیري له خپلو زندانونو څخه خوشي کړي دي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګه مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا ټولګه خوښه شوې وي ټولګه لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.